الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهل النار أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، یو ورور پوښتنه کړې ده، وای په لمانځه کې وسوسې راځي او غلط سوچونه راځي، نو وای که د دې دپاره څه علاج وي وای راته ویښیه. نو محترم وروره، د تا د دغه سوال په جواب کې دغه کومه پوښتنه چې تا کړې، نن سبا هر یو کس د دغه بیمارۍ شکار ده او هر چاته وسوسې ورځي او د دغه وسوسو نه په شکایت کې دي. نو له ټولو نه مخکې دا وسوسه وایي چاته؟ وسوسه دا حدیث النفس ته وایي. په زړه کې چې کوم خیالات راځي دغې ته وسوسه وایي. کله دغه وساوس انسان ته شیطان ور اچوي او په زړه کې یوه غلطه خبره ورته پیدا کوي، او کله بیا دغه وساوس انسان ته د پرهیزګارۍ کې د انتها پسندۍ له وجې نه پیدا کیږي. نو د دغه دواړو قسمه وساوسو چې د شیطان د وجې نه وسوسه په زړه کې راځي او یا په پرهیزګارۍ کې د انتها پسندۍ له وجې نه چې کوم وساوس د انسان په زړه کې راځي، د دغه علاج او د دغه روکتام دپاره د حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو قول او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف نن زه تاسو په حضور کې ذکر کوم. نو عزتمندو، شیطان د انسان ازلی دشمن دی. اولا انسان ته شیطان په خالق کائنات کې او د رب المخلوقات په خدایي کې انسان ته وساوس پیدا کوي. دویم نمبر په لمانځه کې انسان ته وسوسې ور اچوي او په اوداسه کې انسان ته وساوس پیدا کوي. بیا په طهارت کې او بیا دوه مسلمانانو په منځ کې وساوس پیدا کوي او دوی سره جنګوي د دغه وسوسو له وجې نه. کله بیا د عقیدې په باره کې انسان ته وسوسې پیدا کوي. نو دا وسوسې دا د انسان په اختیار کې نه دي او یو سوال پیدا کیږي چې آیا د دغه وسوسو له وجې نه په ایمان کې څه خلل راځي او که نه راځي؟ ایمان ته څه نقصان ورسره رسیږي او که نه رسیږي؟ نو عزتمندو، کله چې انسان ته په زړه کې غلط سوچونه ورځي او غلطې وسوسې ورځي، نو تر څو پورې چې انسان په ژبې باندې یا په عمل کې دا نه وي راوستلي، تر هغې پورې دی ګنهګار هم نه دی او د ایمان ته نقصان هم په دې سره نه رسیږي. د بخاري او مسلم شریف حدیث ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حقیقت دا ده چې الله رب العزت د ما د امت نه د هغوی وسوسې معاف کړي کومې چې د دوی په زړه کې پیدا کیږي، نو تر هغې پورې تر څو پورې چې په عمل کې او په ژبه نه وي راوستلي. کله یې چې په عمل کې یا په ژبه کې راولي، نو د هغې نه بعد به بیا دی ګنهګار هم وي او د ایمان ته به نقصان هم ورسره رسي. نو د دغه وسوسو د وجې نه بعضې خلق ذهني مریضان جوړ شوي دي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته څه صحابه کرام راغلل، ورته ویې فرمایل چې زمونږ په زړونو کې داسې خیالات او تصورات راځي چې مونږ نه یو کس هم هغه تصورات او خیالات په ژبه باندې نشو راوستلی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې آیا تاسو د دغې بیانولو نه په زړونو کې ناګواري پیدا کړي؟ نو دوی ورته وفرمایل چې هاو بالکل مونږ په زړونو کې د دې نه ناګواري پیدا کړې ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دغه صریح ایمان دی چې کله انسان ته غلط وساوس په زړه کې پیدا کیږي او دی هغه ناګواره محسوسوي. نو محترم وروره، تا چې کومه پوښتنه کړې ده چې زما په زړه کې په لمانځه کې وسوسې راځي
نو د دغه علاج ته راځو. د علاج نه مخکې یوه خبره درته کوم چې کله انسان حرام کار، حرام خوراک او حرام شیان استعمالوي نو دغه وساوس بیا انسان ته راځي. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته یو کس راغی، ورته وی فرمایل او شکایت یې ورته وکړو د خپلو وساوسو نه چې ما ته وسوسې په زړه کې راځي. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم همدغه نصیحت ورته وکړو، ورته وی فرمایل چې حرام کار، حرام خوراک، حرامو شیانو نه پرهیز کوه، او کله چې ډوډۍ لپاره کینې نو په خپله مړۍ او په خپلې نوډۍ باندې یا غفورو یا الله یا رحمانو دا ووایه او ورباندې پوی کړه، نو دغه عمل سره به ستا دغه غلط خیالات ختم شي او دغه غلط تصورات به دې ختم شي. او همداسې د وسوسو لپاره د سحر لمانځه نه وروسته او د ماښام مانځه نه وروسته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لس ځله ویل دا هم د دغه وسوسو ختمولو دپاره ډېره مفیده وظیفه ده. نو حاصل دا شو که چیرې د عقیدې په باره کې انسان ته وسوسې راځي نو بیا د امنت بالله ورسوله د دغه ډېر ورد کوي او دا ذکر دی بار کوي. او کله چې انسان ته په لمانځه کې وسوسې راځي نو بیا دی د لمانځه شروع کولو نه مخکې لس یا 11 ځله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي نو انشاء الله دغه وساوس به یې ختم شي. او همداسې که چیرې په معاملاتو کې وساوس شروع شي نو بیا لا حول ولا قوة الا بالله د دې ورد زیات ساتل پکار دي، نو د دغې ویلو سره به دغه وساوس ختم شي. دې نه علاوه کله هم چې انسان ته یوه وسوسه په زړه کې پیدا شي نو سوچ دې بدل کړي او بل طرف ته د خیال بوزي او بل چې شي کې دې مشغول شي نو دغه وسوسه به یې ختم شي. نو کله چې انسان ته غلط وساوس راځي د دې علاج پکار دی. علاج یې ما نن تاسو ته بیان کړو چې کوم وظایف ما تاسو ته وښودل، که په دغې باندې تاسو عمل وکړلو انشاء الله دا وساوس به مو ختم شي. او که چیرته بیا یو انسان خپله ځان ته ګنده خیالات او ګنده سوچونه راوړي نو دې سره دی ګناهګار دی او دا شرعا ناجائز دی. الله رب العزت دی موږ او تاسې ټول د دغه وساوسو او د دغه ګنده خیالاتو نه محفوظ کړي او موږ او تاسې ته د الله د شیطان د وسوسو نه نجات راکړي. موږ ته د الله د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي او د بدو اعمالو نه د الله وساتي. آمین یا رب العالمین.